شپه مو په دې ټرک کې سبا کړه. سحر په 6:30 بجې راویښ شو. راغلو د بوز د پاره. دلته ډېر خلک نور هم وو. د مونځ نه وروسته د رڼا لګېدو سره تره زوی ته مې وې راځئ چې چای وڅکو، بیا مو نور کارونه په سر دي هغه به کول غواړي. څرنګه چې پرون راشو هما قرش نن هم پروت وو. زمونږ په زړه باندې تیارې شوې چې څه به کوو، خو زمونږ یو امید و د هغې دپاره دلته ایثار وو. د ګیټ خواته راورسېدو، ډېر زیات رش و، بیروبار جوړو. هر سړی د خپل ځان په غم کې و. چا سره چې مو کار و هغه نه و، او دا د زاخیلو رش و کم چې بهر په روډ دی. په دوهم ځل دلته راغلو. دلته چې مو دا رش ولیدو نو پوه شو چې دلته زموږ هیڅ هم نه کیږي. نو زر تر زره لاړو، خپل زنانه مو د دې ځای نه راواغېستې او وړوکې شان سودکې مو هایر کړو تر څو هغه مونږه لنډې کوتل ته چیکینګ له یوسي. د هغې وجه دا وه چې دلته رش ډېر زیات و. د پېښور دا لارې دا خو ما نه وي لیدلې، خو زما خیال دا پبو ده. دا ځای بیا میټرو سټیشن دی هاغه اړخ ته، او د دې روډ راته هیڅ پته نشته. څه وخت وروسته زمونږ کم لاری وه هغه زمونږ نه مخکې شوه. مونږ د اوبو دپاره دلته ودرېدو. زمونږ حالات اوس هم هغه شان خراب و، ولې چې د شپې مو خوب هم سم نه و کړی، ستنګ شوي هم ډېر زیات و. د پېښور دا نظارې دا ما په خپلو سترګو په ړومبي ځل وکړې. دلته بیا مونږه د پېښور نه بایپاس واغستو. وجه دا وه چې په څومره په وخت ورسېدو کار به هماغومره په وخت وشي. هر څه مې له سترګو تېرېدل، خو هېڅ به هم په وس کې نه و چې څه وکړو. حیران وو، بالکل پریشان وو. د دې ځای نه وړېدل زموږ سفر د باړې اړخ ته شروع کېدل و. که څه هم باړه په ډېر څه مشهوره ده، خو اوس یې هر څه کې سیکیورټي او چیکینګ ډېر وي. زما په خیال دا هم د باړې روډ دی. هر اړخ ته سیکیورټي، پولیس، اهلکار ولاړو. چړیانې شروع شوې وې. کمپکول چې وینئ دا ماته د میا سیف الدین د اړخه کم چې د تاڼې یو استاز دی د هغه د اړخه بل ماښام کیپ شوی. مننه کوم. دلته مې دا ټنل ولیدو، دا د ریل پاټلۍ مو ولیده. هغه پاټلۍ کم چې د انګریزانو د وخت نه پاتې ده، خو زمونږ پښتانه هر ځای کې بېوسه وي. دا هر څه ته نه لاچاره شوي دي. دلته راکوز شو تر څو تازه هوا واخلو او زړه لږ په سکون آرام شي. دا هم کټه کوشته، دا ځای هم ناشنا او عجیبه و، او اخیر هم لنډې کوتل ته راورسېدو. خو زمونږ کار په دې ځای کې نه دی. زمونږ کار حمزه بابا کې دی. حمزه بابا هغه پوینټ دی زمونږ دپاره چېرته چې زمونږ نه چیکینګ کېږي. چیکینګ کارډونه بلاکینګ وي. دلته هم ګڼه ډېره زیاته. الحمدلله د هغه ځای نه ټول کار ختمېدو سره مونږ ته پلین کوچ میلاو شو. دې پلین کوچ کې مونږ کېناستو. دا به مونږ رسوي تورخم بارډر ته. 20 منټو مزل کولو نه وروسته زمونږ سترګې لاندې ولګېدې. بلها لارۍ لاندې ولاړې وې. دا لارۍ هغه لارۍ دي کومې چې د هلته نه راشي د دې یو غټ پروسس بیا دلته په سر وي. نو په دې پروسس کې زمونږ هم پوره حصه وه. دا د تورخم په بارډر باندې دلته د دې سکین کېږي. د سکین نه بعد د دې بیا جر کېږي. جر هغه وي چې ستاسو مالونه پکې چیک کېږي چې دې کې څه خطرناک څه شته یا نه. سلامونه دوستانو، تورخم بارډر دی او دا رونه لګیا ته راواړوه. تاسو ته خو پته ده چې موډ مې ډېر سخت خراب دی. یاران دوستان کلی انډیوالان هر څه پاتې شو. نو دی مې ولیدلو. ستا څه نوم دی؟ یاد ولي. او ستا؟ هدایت الله. او ستا؟ جواز. او هغه زما د تره زوی دی. مونځ له رالو. او ستا رښتیا؟ انور. نور باقي دعاګانې به کوو چې الله تعالی دې اړخ ته مه منډاولي، هغه اړخ ته مه منډاولي. یو شان پښتانه یو چې د یو بل سره مینه وکړو، ژوند وکړو، د ژوند نه خوند واخلو. دنیا کم ځای ته ورسېده مونږ هغه په بارودو کې لوبېږو. نو یو وړوکی شان میسیج و، هیله ده چې تاسو ته به ضرور رسي. مننه. د مازدیګر مونږ نه وروسته مو ورته لږ غونتې چای وڅکله. دې کې ماښام شو. لارۍ ځای په ځای ولاړې وې. تر هغه وخت نه تر دې وخته هېڅ فرق نه و راغلی. زه او د تره زوی مې عبید ما مونږ دواړه دلته ناست وو. مونځ مو وکړو. بیا مو دلته کې د انتظار هغه ګړۍ شمارولې. په 9 بجې مونږ ته خوشخبري میلاو شوه چې بس ستاسو جر هر څه وشو، مالونه مو راټیټ کړئ. هغې دپاره عبید او زه بره راوختو تر څو مالونه وګورو. دلته مو شاته څیزونه هم وکتل. مونږ ویل چې وګورو، رسۍ وګورو، ولې چې اوږده لاره په سر ده چې څه کېږي.
هر څه ټایټ کړو بیا یې په لاره پته نه لګي دا رسۍ سسته وه نو دا مو هم ټایټه کړه دا استاد دی او دا روډ چې کوم دی دی به مونږ نوره خوا رسۍ د خیره استاد جي څوک ورشه بیګ میګ راواله راځئ چې ځو ته استاد وویل چې نه تاسو راځئ زما سره کښېنئ دی به تاسو هلته په 0 پوینټ کې که تاسو ته نادرا کولاو وه خو وابه که نادرا بنده وه نو بیا به تاسو دلته په پاکستان کې د تورخم بارډر نه دې خوا شپک کوئ او موټر سایکل والا شاته په موږ پسې راتلو تر څو څوک د دې پسې سګاره ماره یا څه غوټه ونه تړي دا هر څه موږ په لومبي ځل ولیده ولې چې مخکې نه یو راغلي نو دا زموږ دپاره نوی ایکسپیرینس دا هم د ایکسپورټ ټرمینل دی په کوم باندې چې زموږ لاره روانه شوه موږ ورسره هم ناسو دا هر څه مو لیدل چې څنګه مې وویل هماغه شان دلته څه واړه ولاړو چې په لاس کې غوټې وې خیر 0 پوینټ ته رارسېدو سره لارۍ والا لاړو موږ منډې شروع کړې تر څو نادرا ته ځان ورسوو ملګرو دغه نادرا ده موږ لیټ شو د هغې وجې نه قصه لږ پاتې شو نو اوس الله دې پکې خیر واچوه قصه ورانه شوه خلک رانه اورېدلي دي او موږ په ډاګونو ګرځو هی هی طلحه او کامرانو نو بس دوی په دغه سره چې کوم دی دلته شپه به دلته دا قصه ورانه نه خیر موږ ته دلته روم میلاو شو پومونه کمبلې پکې وي خو بجلی پکې نه وه او د دې چې کم ریټ و نو هغه 1000 روپۍ زموږ نه چارج کړی شوې ږي شوي وو نو نور راته څه ښه میلاو نه شو چپسو ته کېناستو ښکلې مزدار چټني ورسره وه ښه په مینه سره مو ځانونه ښه ماړه کړه په دویم ځل مو هم ورسره لږ چپس راواغسته ولې چې د سهار نه مو څه خوړلي نه نو ډېر زیات وږي شوي وو ډېر خوند ډېره مزه یې وکړه بیا مو ورته چای وسکو دا چانک چای مونږ ته په 100 روپۍ پخه کړه او ماما وې زه یې نسکمه خیر سه 11 بجې وې راوختو د بجلی سیستم د لایټ سیستم مې برابر کړو زما چې کم پاور بینک ته هغه چې کومه زما سره یوز بیا والا لایټ ته نو د هغې نه مې پیدا واغسته او ځان ته مې لایټ برابر کړو نو بس فاینلی مونږ چې کوم دی پرېوتو ولې چې سحر به کوشش کوو چې وختي فاسو په وخت باندې وځو عبید هم مخامخ پروت دی ځان یې راغونډ کړی زه هم پروت یم دا ځان ته په سټینګ په بوتل کې اوبه ځکه چې زه د شپې تږی کېږم او دا زمونږ دویمه شپه زمونږ په دې سفر کې مخې ته سفر را سره هم وګورئ